سلام، وخت مو په خیر. څنګه یاست؟ هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. ملګرو، نن راځم تاسو ته د باینانس په باره معلومات درکوم. تېر ویډیو کې مې تاسو ته د ټرسټ والټ ټوکن پاکټ په باره معلومات درکړي وو. نن تاسو ته د باینانس په باره معلومات درکوم. باینانس څه شی ده؟ زیاتو نفرو راڅخه غوښتنه وکړله، راته ویې ویلې چې یو ویډیو جوړه کړه باینانس څنګه جوړولی شو. نو په دې ویډیو کې به صرف تاسو ته معلومات درکړم. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د باینانس د جوړولو طریقه وښیم او ورپسې همداسې ټریډینګ، یعنې څنګه کولی شو چې ټریډ په دې کې وکړو، د دې طریقه به هم تاسو ته وښیم. دې کې مختلفې کرنسیانې دي لکه بي ان بي، بیټ کوین ده، همداسې یو اس ډي ټي یعنې ټټر دی، ټي آر ایکس دی، ایکس آر پي ده. داسې کرنسیانې، مختلفې کرنسیانې دي چې قیمت لري، چې یو بیټ کوین تقریبا $43,300 دی او یو بي ان بي همداسې $209 یعنې $210 پورې قیمت لري. نو ملګرو، دکې موږ څنګه کولی شو کار وکړو، دغه طریقه زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې ښیم. له تاسو څخه صرف دغه غوښتنه لرم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، افغان ټیکنیکل ټپس په نامه. په همدې کې را سره کومک وکړئ چې تر څو نورې ویډیوګانې تر تاسو را ورسیږي. انشاءالله زه به نور سیستمونه هم را پیدا کړم، که ویب سایټ یې، همداسې باینانس غوندې نور ټریډینګ کاروباري آنلاین، نو دا به هم تاسو ته پیدا کړم. کوشش کوم هغه ورونه چې بیکاره دي د هغو سره همکاري وکړم، په کار یې کړم، مخته لاړ شي، آنلاین سیستمونو کې کار وکړي. شته دي سیستمونه، شته، چینل نوی دی، سبسکرایب یې کم دي. که چېرته سبسکرایبر یې زیات شول، انشاءالله به پوره همکاري به زه تاسو سره وکړم.